زه کله کله پر دا لار را روان یم په دې کلا کې سپین ږیري وینم په دا مردکو اخته دي دی سوچ مې یوسي کافرانو ګوره د خدای بنده د کم کم ځای پر ایجادات وکړه یهود و نصاراو خپلې ښځې بربنډې کړلې جامې یې ځینې وکښلې پیسې یې مصرف کړلې آلات او وسایل یې ورته جوړ کړل قسمه قسم دماغونه یې په خرابه کړي ستا د معاشرې د خرابېدو دپاره تا خو د یهودو پر خلاف باندې رامردګي شروع کړي چې دوی په دې خراب کړي افسوس پر موږ باندې ډېر سخت مې باندې نفس تنګ چې ته خو زما د ملک سپین ږیری یې ته خو زما شملور یې ته خو به اوس ما په یو روغ کې لیدلی ته خو به اوس ما په یو عزتمند ځای کې لیدلی داسې کسان هم ما ته د دې مجلس حضور کسان په خدای ویلي وایي سهار راسې د لمانځګره دلي ټولې لمونځ یې ملاکه کړی افسوس پر موږ باندې اوس که دې ته ته څه وایې وایي دا مولوي صاحب وګوره په موږ کار لري ته به د ده د اصلاح غم اخیستی دی دا مولوي صاحب وګوره سړي توهین کوي قسم دې مې په خدای که د یوه مسلمان اهانت یا توهین کول یا په کار د مسلمان ته یا کوم د زړه د درد دا خبره دغه رقم زما ځوانانو وګوره بل ورځ به تېرې حالات اورېدلي لاهور کې چې پیښ سوی یو کس په پابجي ګیم اخته و په پابجي ګیم کې دا خلک ولي بیا د اخوا څه یو څوک راسي وینه ورکړي برته ژوندی کړي دا په کوم ماحول کې چې هغه څه موږ بیا کوي دا کس د پابجي ګیم څه دا زده کړه توپنچه یې راواخیسته خپل د کور درې وګړي وویشتل بیا نارې کړه ولاله وینه راوړه وینه راوړه وینه والا چیرې و هغه مړه شوه کله چې حکومت دی ونیوي بویتلې وایي ولې دې وویشتل وایي دا ما په پابجي ګیم کې دا کوي مړه به مې کړل هغه ته به بېرته وینه ورکړي ژوندی به کړو ما چې دی به زه ژوندی کړم کافرانو زموږ سره څومره چل وچلوي های های افسوس پر موږ بیا هم مسلمان په خپل د غفلت په خوب ویده دی هغه د غفلت حالات څاري هغه د پیل په غوږ کې هس اوس هم ویده دی نه د کفارو د حربې مقابله کوي نه د کفارو پر خلاف وي هېڅ هم نه کوي دا ظالمان دومره وشتي زموږ پر فیسبوک باندې زما یو چینل دی د اسلامي بیانات نشر کېږي دا چینل ولاړې تېر کال نه بل کال پروژه کې 40 لکو کسان پرې ورسېدل دې خبیثانو فورا بند کړي زموږ د څو کالو خوارۍ مکمل راباندې کې ختمې کړي څومره پیسې ما په مصرف کړې وې یو خادم په لندن کې ورته ناست و بل په مصر کې ورته ناست و بل خوارکۍ په کوټه کې ورته ناست دا ګوره په ټول دا خدمات کول پورته کولې دین د اشاعت لپاره لیکن دې ظالمان دومره موږ ته بدربین دي ګورې فورا یې راباندې بند کړي دا هر څه کوشش مو وکړي د هر ځای مو وځغسل د هر چا چې مو تلیفون وکړي والله کې مې خلاص کړی خلاص ختم لیکن ما مسلمان ورور دومره فکر نه لري چې د کافر یوه ایډي ورباندې کړي د کافر په یوه ایډي ورهیکي ورختمې کړي نشي کېدای شی دی موږ د غفلت په خوب بیده یو دا به موږ نور هم بیدېږو دا نور هم موږ بیدېږو دا بیده معاشره ده دا هېڅکله به نسي وي دا به د هغسې په خوب کې بیده د دنیا څخه ځي تاسو وګورئ دا کافران چې لومړی ځل ټي وي راوایستې د دې ټي وي لپاره دا هندوانو څومره مصرفونه وکړل ښځې یې بربنډې کړلې فلمونه یې جوړ کړل ډرامې یې جوړې کړې یا اوس د سوشل میډیا د لارې د فیسبوک د لارې د ټیک ټاک ویډیوې تاسو ګورئ د انسانانو د خپلې خوندې مندې ټول بې عفته کړلې جامې یې ځینې لرې کړلې دپاره د دې چې مسلمان ورور په مفت کې دا بې حیې رانیسي یا یې په خپلو پیسو رانیسي هغه ټي وي فلم به راغلی مسلمانان به ټول ورځغسه سینما ته لایز بالله ته راځي نن سینما ته ولاړ شي کله چې د سینما اثرات ختم شو چې په کلي کې به یو کس سینما ته تللی نو ټول کلیوال به بازي نه کېدل که په کلي کې یوه کس ټي وي راوړی نو د ټولو بازي نه کېدل اوس یې دا ټي وي نوم دومره عام کړي که د چا په جیب کې نه وي د هغه څخه د خلکو بد کېږي ته پخوانی سره یې سړی عجیبه خبره خدا ده اوس که د چا په جیب کې دا شی نه دا ډرامې او دا فلمونه نه ګوري دا فیسبوک و دا واټساپ و دا د تجارت دی اوس نوم عمر کړي وایي یاره اوس په تجارت عام شو تجارت په دې باندې کېږي که دا نه وي ورسره خلک بد ځینې وړي وایي ته اوس هم پخواني چمونه کوي ای د خدای بندانو بیدار سه که نه ستا پر عزت باندې حملې شروع ستا پر ناموس حملې شروع ستا عزت پایماله کوي ته خبر نه یې ستا هغه اسلامي معاشره هغه نن په مغربي معاشره در بدلوي په هندوانه معاشره یې در بدلوي هغه جامه نبی علیه صلات وسلام فرمایي دا ښه واورئ کومه جامه چې د کوم قوم خاصیت وګرځېدي مسلمان که هغه جامه خپله کړل د قیامت ورځ به حشر دا هغو سر کړي زموږ په معاشره کې نن څومره هندوانو جامه ښځو غوره کړې ده په شو کې ووایي په پیسو په زرګونو پیسې ورباندې ورکوي لیکن دا سوچ او فکر دې ته نه ولېږي چې آیا دا کار زه کوم
دا زما دپاره ښه دی که نه دی؟ دا زه څنګه کوم؟ زه د کافرانو د هندوانو سره په دې کې مشابهت کوم که څه کوم؟ لهذا زموږ مسلمانه معاشره زه د دې خلاف نه یم د وسایلو چې ته وایې هېڅ وسیله مه استعمالوه. زه د دې تایید کوم چې مسلمانه ته دومره ویښ شه، خپل اسلامي نشرات یې د دې په جوړه شوې حربه باندې پر دې استعمال کړه، د دې ناړې د دې پر مخ ورته کړه. دوی خو جوړ کړي د دې لپاره دي دا وسایل، دا اسباب یې د دې لپاره جوړ کړي دي چې زما د معاشرې ځوان هغه باغیرته شجاع عزتمن باحیا ځوان را بېحیا و بېغیرته دی خو جوړه کړې د دې لپاره دي چې زما په چاردیواري کې ناسته زما خورکۍ باعفته باحیا عزتمنه تر اوسه پورې د محرم نه علاوه د بل چا سترګې نه دي بل لګېدلې. د دې کوشش دا دی چې هغه د باندې راوباسي بربنډې. تاسو وګورئ دا اوس ځان ته چې د مسلمانانو یا د عام طور د انسانیت غمخواره وایي پر دا اوس حالاتو باندې څه حال جوړ کړی دي، وایي پر حجاب باندې ولې پابندي ولګېده، ولې پابندي ولګېده. دا اعتراض پر ما نه دی، دا اعتراض پر دې نظام نه دی، دا اعتراض په قرآن دی. دا قرآن ته وایي چې دا دې ولې مخ ور پټ کړي. قرآن دا وایي یدنین علیهن من جلابیبهن. تاسو چې خپله ښځه یا د کور زنانو د باندې باسي پر دې باندې پوړینان واچوي. جلابیب جمع د جلباب ده. علامه ابن کثیر رحمه الله د جلباب ترجمه داسې کړي وایي غټ پوړنې دې پر ځان واچي یوه سترګه دې لسي. لکه دا اوس زموږ د معاشرې ده. اوس د دې دلته په نس کې مرور دی، دی دلته اوس په دې پیچک اخته دی، په دې سره اوړي چې دا حجاب ولې که مسلمان کې بیا دوباره حجاب عام سو. زموږ د 100 کالو خوارۍ ټول عبث وې، کمې د ډرامې په شکل کې کړې وې، کمې د ټي وي په شکل کې کړې وې، کمې د فلم په شکل کې کړې وې، کمې د فیسبوک په شکل کې کړې وې، کمې د یوټیوب. دا ټول عبث ولاړل. دا زما او ستا غم نه دی اخیستې، دا زما او ستا د منو د خوند غم ولایک اخیستې دي. دا محض دا غم اخیستې دي چې خپلې کړلې خوارۍ کړلې لاسته راوړنې مې د لاسه ونوځي، دا د دې غم اخیستې. لهذا مؤمنانو دغه وسایل دا عیب نه دی، لیکن د دې وسایلو غلط استعمال ډېر غټ عیب دی. د دې استعمال باید مسلمان په سم شکل